واعد لهم ما استطعتم من قوه. دغه آیات کریمه پرانا کې چې الله په قوت یاد کړی دي، یو ملک چې مستقلی آزادي حریت لري، نو د ملک سرحدات ساتل، د ملک فضا ساتل، د دشمن په مقابل کې استقامت کول، د دشمن یرغل ته جواب ویل، دا دې ته اړتیا لري چې موږ خود کفایو په خپل ملک کې داسې اسباب ولرو چې هغه باندې خپل د ملک دفاع کولی شو. دا دفاع قرآني حکم دی چې موږ به د ایادات دې مسئلې ته به متوجه یو. په ایادات چې کېږي هغه هم په دغه عصري علومو په نتیجه کې لاسته راتلی شي. د پوهنتون شاګرد هغه نه به داسې څوک جوړېږي چې هغه به بیا ټانک جوړي، توپک به جوړي، تیاره به جوړي، د مسلمانانو د دفاع اسباب به دوی جوړولی شي. نو دا درجه د فرض کفایي پر بعضې خلکو باندې فریضه او پر عام ملت باندې چې بعضې په مصروف وي بیا د استحباب درجه لري. او بل اړخ دا دی چې الله جل جلاله چې زموږ خالق و مالک دی، موږ تاسې ایمان پر راوړی دی. د رب جل جلاله د قدرت نښانې و علامې د انسان په بدن کې هم موجود دي، په فضا کې هم موجود دي، په مځکه کې هم موجود دي. په دغو معلومات باندې سر خلاصول، په دې ځان پوه کول، دا هم عصري علومو ته اړتیا لري. دا د انسان په بدن کې چې الله پاک کوم نظام ایښی دی، کوچنی عالم یې پکې جوړ کړی دی. په دغه عالم باندې ځان پوه کول چې هر سړی په دې باندې پوه شي، دا به وایي چې لا اله الا الله، پر دې به باور او ایمان راځي چې ما سوا د الله څخه بل څوک نه منم. او دغسې فضایي حالاتو، د ځمکې حالات په مځکه کې چې الله تعالی جل جلاله کم سلسله او کم قدرتونه جمع کړي دي، دې ته رسېدګي هم د عصري علومو په نتیجه کې کېدلی شي. نو قدرمنو استادانو، مطلب مې دا شی دی چې ستاسې دغه کارکردګي، دا خدمت او دغه د مسلمانانو د بچانو تربیه دا په هر وخت کې د ستایلو وړ ده. موږ یې ستایو، موږ یې تاییدوو، دغه مو نظریه ده، دغه مو مفکوره ده. متاسفانه دلته یو مشکل دا پیښ شوی دی، 40 کاله پر افغانستان داسې حالت راغلی دی، یو یرغل ختمیږي بل یرغل راځي، یو ختمیږي بل راځي. دا مکتب و پوهنتون و لیسا چې د کم مقصد دپاره جوړ وه چې د افغانستان په بچانو کې انجینران پیدا شي، ډاکټران پیدا شي، د ولس هوسایي پراسي، د دغه مقصد دپاره متاسفانه دا لیسا و پوهنتون و مکتب په 40 کاله جریان کې استعمال نشو. خلکو په خپل شخصي اهدافو کې هر څوک چې د افغانستان واکمن جوړ شوی دی، هغه دغه د افغانستان بچان د دوی حقوق یې ضایع کړي دي. هغه امانت چې الله پاک د دوی په غاړه کې وراشولی و، هغه امانت یې پر بله خوا بیولی دي. دغه د افغانستان بچان یې تباه کړي دي، پر یو خوا او پر بله خوا یې بیولي. بعضې ته د خلق دیموکراتیک فکر ورکړی دی، چاته د دیموکراټانو فکر ورکړی دی. هغه د افغانستان د ولس چې کوم عنعنه و غرور و حریت و ازادي و استقلال دی، دا فکر د دې خلکو د شاګردانو یې داسې جوړ کړی و چې بیا د پردیو دپاره په کار لوېدلي دي. او په دغه جریاناتو کې په لکونو انسانان د افغانستان بچان چې د مکتب و پوهنتون و لیسې څخه به فارغه کېدل، متاسفانه په هغه لار کې مستعمل شوي دي چې هغه د افغانستان د تباهي لار وه. په کار خدا وه چې دې خلکو افغانستان جوړ کړی وای، افغانستان د ترقۍ فکر یې کړی وای، افغانستان یې د دنیا سره سیال کړی وای. خو مشکل دا راپېښ شو چې هغه نظامونو دغه بچان پر بله لار باندې بوتل. ابتدا کې مې درته وویله چې دا علمي سلسله بچی چې را روان سو، په علم باندې مصروف سو، یو مدرسې ته ولاړی، بل مکتب ته ولاړی. نو د دغه بچانو خو څو تعلق دي سره، دواړه افغانان دي، دواړه د یوې ژبې خلک دي، د یو وطن خلک دي، د یو دین پیروان دي. یو نسبت یې لا بل خاص ده چې دواړه په علم باندې مصروف دي، په هنر باندې اخته دي. خو د دا ټولو نسبتو سره سره دشمن دا کوشش وکړي دغه دوې علمي طبقې سره په جنګ کړلې، دا دوې علمي طبقې یو د بل دشمنان جوړ کړي. دا د مکتب شاګردانو ته داسې افکار ورکول کېدل چې دا د مدرسې خلک، دا د حجرو خلک، دا د مسجد امامان. نعوذ بالله دا به ورته وایي چې د افغانستان ټول فساد و مشکل هم د دغه خلکو سره جوړ دي، چې دا خلک ورک نه سي افغانستان نه جوړېږي. د دغه ذهنیت په تسلسل کې تاسې د سپین ږیري دلته استادان شاهد حال دي،
په دغه تسلسل کې تاسې دغسې د څو کاله مخته لاړ شئ د نور محمد تاریخ یا د نجیب الله یا د حفیظ الله امین تاسې به ډېر داسې څه پیدا کړئ هلته چې زموږ ستاسې ښه علمای کرام ښه شیوخ ښه متدین خلک به هغه در خاورو لاندې در اوسه بچانۍ پیدا کړي دا به په دې وجه باندې چې د خلکو نظریه او فکر یې دا جوړ کړی و چې د جامعې نعوذ بالله فساد هغه د دا خلکو سره جوړ دی نو دغسې جریانات پر دې خلکو باندې تېر شوي دي د دغه جریاناتو په نتیجه کې د مکتب شاګرد هغه د طالب او د ملا او د جنداره سړي دشمن جوړ شوی دی وهم شی دا دی چې د افغانستان د مسلمانانو دپاره اسلامي امارت د شر اراده نه لري اسلامي امارت د مسلمانانو تفرق نه غواړي اسلامي امارت د خپل ورونو په مابین کې دشمنی نه غواړي اسلامي امارت د طالب او د مکتب د شاګرد په مابین کې نفرت نه غواړي اسلامي امارت دا غواړي چې د مکتب شاګرد او طالب سره غاړې په غاړې طالب مکتب ته ولاړ شي د مکتب شاګرد مدرسې ته ولاړ شي چې الله پاک دغه جامعه د اتحاد په سبب باندې پر مخ بوځي